راشد د کرکټ خان دوهمه برخه د راشد خان کوچنیوالی او پېښور ته تګ د افغانستان د ننګرهار ولایت د شینوارو په ولسوالۍ کې د زیږېدلي راشد خان کورنۍ د ډیرو نورو افغانانو په څیر د جګړو له امله د ډیورنډ کرښې په بلې غاړې د خیبر پښتونخوا پېښور ته کډه سوي وه. د راشد خان پلرنی ټاټوبی د افغانستان د ننګرهار ولایت د اچین په ولسوالۍ کې د پیښې خوړ دی. خدای بخښلې مور یې همدلته ښخه ده. د راشد خان مشران وروڼه ډیر مخکې په پېښور کې میشت سوي وو او هلته یې ژوند او کاروبار کوي. خو راشد خان له خپل پلار او مور سره ډیر وروسته پېښور ته ولاړ. زما وروڼه به کله پېښور او کله په ننګرهار کې خپل کلي ته تلل راتلل. زه، زما یو بل ورور او زما پلار په خپل کلي کې اوسېدلو. راشد خان پېښور ته له تلو وروسته له خپلو وروڼو سره په ښوونځي کې شامل کیږي او ترڅنګ یې د انګلیسي ژبې زده کړه هم کوي. راشد په کور کې یوازې راشد بلل کېده، خو یوه ورځ یې ښوونکي ورته د ارمان تخلص انتخاب کړ. ښوونکي پرته له دې چې راشد خان وپوښتي هغه ته یې وویل له تا سره د ارمان تخلص ښه دی. په ښوونځي کې راته یو استاد وویل چې ستا تخلص ارمان سو. هغه وخت ما دومره فکر نه و پرې کړی، خو بس هماغسې ارمان سوم. ښایي ډېر یې ونه مني چې د راشد خان ځینې نور وروڼه هم د راشد خان په څیر بالینګ کولی سي او په کرکټ کې همداسې خدایي استعدادونه لري. د شپږو وروڼو او څلورو خویندو راشد خان خپل وروڼه لیدل چې په خپل کور کې او له کور څخه د باندې په کوڅو او میدانونو کې به یې کرکټ کاوه. په پېښور کې کرکټ د کوڅې او ښوونځیو لوبه ده. د افغانستان د کرکټ دغه ځلانده ستوری له خپلو وروڼو سره په بټي کوټ کې هم کرکټ کړی دی. خو پېښور ته له تګه وروسته یې کرکټ زیات سو. د ده وروڼو د کوڅې هلکانو او ټولګیوالو ټوله کرکټ کاوه. په هر هیواد کې یوه لوبه د کلي، کوڅې، ښوونځي او پوهنتون لوبه سي. هغه لوبه بیا په هغه هیواد کې ډیره وده کوي او ښه پیاوړي لوبغاړي په همدغو ځایونو کې ټوکیږي او غوړیږي. په یوه کور کې چې ټول مشران وروڼه کرکټ کوي، کشر خو به خامخا له هغوی څخه رنګ اخلي. کله ناکله د مشرانو وروڼو ترمنځ کشران خوار وي. د راشد قضیه هم همداسې وه. مشرانو وروڼه به یې لوبې کولې او په راشد خان باندې به یې خپل بیټ او بال وړی او راوړی. که د هند افسانوي کرکټ لوبغاړي سچین ټنډولکر او د انګلستان د پخواني کپتان کیوین ژوند لیکونه او د ویرات کوهلي او ځینې نور لوبغاړو په اړه لیکل سوي کتابونه ولوستل سي، اکثره دغه لوبغاړي په وړوکوالي کې د کرکټ اکاډمۍ ته تللي دي. هلته یې زده کړې کړي، کلب کې لوبېدلي دي، ښوونځیو کې یې لوبې کړي او بیا یې رسمي لوبډلو ته لاره موندلې ده. ما د دوی ژوند لیکونه لوستلي دي، خو د راشد خان داستان بل ډول دی. راشد خان یوه ورځ هم په کوچنیتوب کې د کرکټ په کومې اکاډمۍ کې زده کړې نه دي کړي. دا هر څه یې د خپل کور په منځ کې او چمکاونډ کې زده کړي او اصلي روزونکي یې خپل وروڼه دي. خدای خپل خدایي استعداد و چې په نړۍ یې وپېژنده. زما وروڼو په کور کې دننه او له کوره د باندې کرکټ کاوه. زه به هم ورسره تلم، هغوی به لوبې کولې، ما به یې ننداره کوله او د لوبو سامانونه به مې ورته وړل او راوړل. هغوی په اوله کې ما ته بیټ او بال نه راکوه. زه به هسې ورسره تلم او راتلم. دوی زه لوبغاړی نه ګڼلم. زه کوچنی وم او دوی راباندې حساب نه کوي. خو ما کرکټ په خپل کور کې د کور د باندې په اول ځل له خپلو وروڼو سره کړي او له هغوی څخه مې زده کړې کړي دي. په کور کې به ورسره لګیا وم. له هماغه ماشومتوب څخه مې کرکټ له دوی سره کړي او له دوی څخه مې زده کړي. د ده بل ورور امیر هم کټ مټ د راشد خان غوندې بالینګ کوي. دوی خدایي استعدادونه لري، خو امیر او نور وروڼه یې کرکټ ونه کړ. د دوی په ټوله کورنۍ کې یوازې راشد خان د افغانستان د نړۍ ستوری سو.